د کونړ پوهنې ریاست تر چتر لاندې د عمرا خان په لیسه کې د فکري روزنې په موخه د عمارت پیژندنې په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې لسګونه ښوونکو، زده کوونکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. په دغه جوړ شوي سیمینار کې د عمارت پیژندنې په تړاو د ویناو سربیره د پوهنتون د یو شمېر استادانو له لوري چمتو شوې مقالې هم وړاندې شوې چې د عمارت په جوړښت او اهمیت پکې خبرې شوې وي. په سیمینار کې آزاد بحث هم ترسره شو چې ګډونوالو پکې خپلې پوښتنې او نظریات وړاندې کړل. د فکري روزنې په نوم د یو ورځنی سیمینار چې په کار اچول شوی دی دا ډېر مهم او ارزښتمن او پایلې ډېرې ګټورې دي ځکه چې د مؤمنانو، مسلمانانو، بالخصوص د افغانانو بیا د ځوان قشر او نسل په فکر باندې ډېر زیات توجه او پانګونه کیږي. په دا چې غربیان فکري جګړه ډېره توجه ته کوي، پانګونه وجه دا ده چې په دې باندې مسرک او په دې باندې مالی هغه بودیجه کمه مصرفیږي او زیان یې ډېر زیات دی په نسبت د نظامي باندې. خو د اسلامي امارت دغه کوم مسؤلین چې دي، کوم سیمینارونه چې د هغوی لخوا ترسره کیږي، هغوی غواړي چې دغه ځوانانو چې دی دا فکري ذهن سازي جوړه کړي. نو غواړي د هغوی څخه موږ ډېره مننه کوو چې دغه شانې سیمینارونه په لاره باندې اچوي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دا ډول سیمینارونو یې موخه د ځوان قشر روزنه په ګوته شوې او په خبره یې هڅې پیل کړي د سیمینارونو دغه لړۍ د کونړ ټولو ولسوالیو ته وغځوي. دوی زیاته کړه چې عمارت د اسلامي نظام یوه غښتلې او قوي شرعي بڼه ده چې د خلکو حقونه پکې خوندي او عدالت پکې حاکم وي. فکري پروګرامونه دي او بالخصوص په فکري پروګرامونو کې زمونږ د نوي نسل او په نوي نسل کې بیا د مکاتبو شاګردان دا ډېر مهم رول لري او د دغې لارې او د دغه سیمینارونو له طریقه مونږ خپل نوي نسل ته دینی اسلامي روحیه ورکولی شو او د دینی اسلامي روحیه د ورکولو په خاطر باندې د خپل ورځني ټول کارونه د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي. نو دا د دغې لارې نه زموږ ځوان نسل ښه تربیه کیږي. د یادولو ده چې په دغه جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې په دریو مهمو موضوعاتو عمارت پیژندنې اهمیت او ګټې، د خوارجو په منفي افکار او د غربي دیموکراسۍ په زیانونو ګډونوالو ته معلومات وړاندې شول.